انتظار کولی شو چې ستا ټولې فیصلې وشي موږ به بیا راشو دا ځل کشماله زموږ ده زه نه فیصله کولی شم او نه واده کولی شم خان د کشمالې نه به م تپوس پوښتنه ضروري شمرسانه ته خپله لور بیا هغه دوزخ ته ورغورځې هغې ظالمې جابرې بوډۍ ته حواله کړې دا د قسمت خبرې د کشمالې به خپل قسمت داسې نو قسمت خلک په خپله جوړوي د کشمالې قسمت خو ستا په لاس کې و خپل ولي د قسمت پوره دا کله تشه روزي کشماله به شال په کور کې نوکره نه خاني به کوي تاسو کې ته چېرته روانه یې زه اوس دې کورې نه زه په خپلو پښو ګرځېدلی شم خپل کار کولی شم بابا زه خپل کور ته ځم د دلاور خان کور ته داور خو بل واده کړی دی ستا هلته ځای نشته بچې دې کور کې زما ځای نشته دی مورې بابا تاسو په ما تنګ شوي یې زما د دې کور نه تر اوسه ټولو خبرې مې شروع کړي دي بچې موږ ستا ښې دپاره ویو ځکه چې دلاور کور کې ستا نه عزت شته او نه و دلاور زما عزت دی بابا هر څه چې دی هغه زما کور دی بچې عزت ستا د پلار په کور کې دی هلته خو د بوډۍ باچایي ده ستا حیثیت خو هلته د خدمتګارې دی هره ښځه په خپل کور کې خدمتګاره وي او نوکرم دا خو څه نوې خبره نه ده بابا ما خو درته ویلي وه شنا که نه چې په دې لاس کې د واده کرښه نشته د نصیبې خبرې دي مشال خانه د بنده هر خواهش په دې دنیا نشي پوره کېدی خو دنیا په امید خوړی شي خو ګلخانه زما د امیدونو دنیا خو ویجاړه شوه که نه هر طرف ته تیاره تیاره دا تیارې په رڼا کې بدلېدلی شي د غمونو دنیا شاته کا نوې دنیا آباده کا په دې کلیو دې نه ګیر چاپېره کلو کې داسې حسن موجود دی چې د کشمالې ښکلا یې ګرد ته هم نه رسي خو ګلخانه د زړه یو خپله دنیا وي په دې کې د چا تصویر یو ځل نک شي که نه بیا د زړه دونه په ارام نه وځي چې دا خبره د مشال خانه نه وه د دې خبرې هم یو علاج دی دا په لاره کې چې کوم خنډ دی چې دا د لارې ناخوا شي نه ګلخانه دا ستا کار نه دا زما کار دی دلاور زما په مینې قبضه کړې ده زما د مینې توهین کړی دی د دې جواب به م زه ورکوم خپله مورې خپل ضد دې پوره کړو یو دې مزدوره کړه او بله دې خاوره لاندې کړه پوره به راغلې وه دا نور جینکۍ دغه نه خشاک نه راوړي نه د چاق په ماته شوه او نه څوک سینې اړله بس دې مورې اوس ستا هېڅ خبره نه منم اوس په هغه کوم چې څه مې زړه غواړي د زړه مراد دې پوره شو یوه لاړه او بله راغله
مور کشمیر څه ته غار ته تللی ده ته ده څه ده د لرګو دپاره ګورې نه کور کې خشاک نشته مورې ما راته هېڅ نه دي ویلي په خپله لاړه د چینې نه اوبه هم راوړې او اوس لاړه غر ته خشاک وله چې څنګه یې پلار و هماغه شانتې ځي پلار به دې همداسې خبرې کولې دلاوره دلته ښځې کار کوي همدغه د دې ځای د مدو راشي دستور دی نه مورې نه ښځه او سړی دواړه انسانان دي ښځه نو دومره مقام لري څومره چې سړی زه ستا دې خبرې سره اتفاق نه کوم نه مورې نه راوپشه بشر خانه انسان اشرف المخلوقات دی د ده وجه لازمه ګناه ده